دا ژوندون دی عجیبه سلسله خدایا ته خبر یې هم په دې مسله خدایا زه غاورو ته مغرور په زر کرته زه غاورو ته مغرور په زر کرته مات مې مکړې دا غرور تر تله خدایا د منفي او د مثبت د تصادم نه تا چینه د ژوند جاري ساتله خدایا معرفت د خوددارۍ نه پیدا کیږي ما خوددار لرې هم داسې خپله خدایا خیبر روغه د خپل نفس سره غوښتله روغه نفس را سره نه منله خدایا انسان چې د کله د پیدا شوی دی او د دنیا ته راغلی دی نو د ده سره دا نفس هم راغلی دی او کله د سیف الرحمن سلیم صاحب خبره چې کله کله د خدای دوست شم خلیل شم کله کله د نمرود غوندې ذلیل شم د انسان د فطرت دا ټول رنګونه د ده سره یو ځای راغلي دي خو څه ضرورتونه چې دي نو هغه فطري دي لکه خوراک چې دی دا فطري ضرورت دی جامه پیزار چې دی دا زمونږ کلتوري ضرورت دی دا ټول څیزونه زمونږ داسې ضرورتونه جوړ شوي چې د دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي ښه خوراک معیاري خوراک صحتمند خوراک هر څوک غواړي چې وکړي او په خپلو بچیو هم وکړي داسې غوندې رسټورنټ چې دي په دې وطن کې بې شمېره دي خو د دې کاروبارونو په شاز اکثر د پرایویټ سکولونو والا ته وایم چې کاروبار هر څوک کوي دا یو کاروبار دی خو د دې په شا یو میشن پکار دی او هغه میشن دی چې زه د خپل قام د بچو خدمت کوم زمونږ دا پروجیکټ چې کوم دی مورجان رسټورنټ د دې په شا زمونږ د ملګرو یوه جذبه ده ما هغه جذبه محسوس کړه او دوی بیا بیا په دې باندې غور کوو چې یاره داسې یو ځای پکار دی چې هلته سړی ډېر په عزت کېناستی پاڅېدی شي څنګه چې تاسو هر بني ادم کله کله وغواړي چې یاره چېرته لاړی کېناستی چېرته مې ښه ملګرو سره ګپ ولګولی ښه خوراک مې وکړی د دې نه علاوه په دې کې ډېر خلک په روزګار دي دا تاسو چې د کومو ملګرو نامې واخیستیا پکې په روزګار دي نور به پکې ډېر په روزګار شي دې کې به کوریر هم په روزګار شي کېدی شي چې دوی کور ته د لیږلو بندوبست هم لري نو د دې روزګار په شا باندې یو خو هغه مثبته جذبه ده چې کومه د ښه خوراک او د ښه ځای د ناستې ده دویمه دا ده چې تاسو په ذهن کې دا وساتئ چې زمونږ دا ځوانان چې دي دوی چې په مازدیګر کې په ماسپښین کې دوی ته که چېرته د لوبو میدان په لاس ورشي خو ټیک ځای دی نو دا ده چې کله هم تاسو ګورئ په دنیا کې د ټولو نه لوی معیار چې دی هغه معیار چې دی هغه اخلاق دی او کردار دی اخلاق او کردار جوړیږي په کور کې په حجره کې په جومات کې په کوڅه کې چېرته چې ته کښېنې پاسې چېرته چې ته ګرځې هلته جوړیږي تاسو ګورئ کله چې الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعریف کوي نو ورته وایي وانک لعلی خلق عظیم بېشکه چې ستا اخلاق د ټولو نه اوچت دي زمونږ د ننني کل د ټولو نه غټه مسله اخلاق دی او کردار دی که چېرې دا زمونږ نه ضایع کېږي دا بچي نو مونږ به نقصان کوو تاوان به کوو بل زه اکثر سوچ کوم چې دا کم بچي نشو مشو طرف ته ځي نو دا هم پام وکړئ چې په یوه نشه کې هم څه خیر فایده نشته د دې نه هم بچو پکار ده چې تاسو ځان وساتئ د دې نه علاوه ستاسو سوسایټي چې دا هغه داسې پکار ده چې تاسو پکې په عزت کېناستی پاڅېدی شئ مورجان رسټورنټ یو داسې ځای دی چې په دې کې به تاسو راځئ تاسو د خپلې مرضۍ ناسته ولاړه به کوئ خو تاسو ته به داسې ماحول وي انشاءالله زما یقین دی چې بختروان عمرخیل صاحب او شاکر صاحب او زموږ هغه ملګري بلکې ما ته رایاد شو چې که اکرام صاحب ژوندی وی او ډاکټر صبیح الدین ژوندی وی او قاضي کفایت ژوندی وی نو هغې به نور هم خوند کړی خو دا ملګري چې کوم دي زمونږ دوی به انشاءالله چې د دوی نه موږ مایوسه کېږو نه دوی چې کاروبار سوچ لري نو دوی د ورسره د خیر او د ترقۍ سوچ هم لري نو د خوشحالۍ خبرې دي زه خوشحاله یم چې په دې موقع باندې زه موجود یم او زه خو دلته
د میلمه په حیثیت نه یم راغلی، زه خو کوربه یم. زه دلته د کوربه په حیثیت باندې وخت تېروم، راغلی یم، تل راغلی یم، او دا زما خپل ځای دی. که شاکر صاحب دی، که بختروان صاحب دی، که ګوهر صاحب دی، که ناصر امین صاحب دی، ټول ملګري دا زموږ ملګري دي او داسې ملګري دي چې مونږ په یو بل باندې پوره ملا تړو. نو دوی چې کوم پروجیکټ روان کړی دی، زه خو زما د توقع نه ډېر زیات ښه دی. ما دومره توقع نه لرله چې دومره به اوچت معیار وي. دوی انشاءالله چې د دې به د خوراک معیار خو اوس تاسو په چیو کې وګورئ چې څنګه دی، څه څه پکې په چیو کې شامل دي. او د هغې نه علاوه د ناستې ځایونه هم وکاته. زما خو پکې دا چمن ډېر خوښ دی. چمن اصلي دی که جعلي دی؟ اصلي دی. اصلي چمن هم دی. نو مطلب یې چې دا ټول خو داسې به ګرانه شي په دې چې بیا به پکې د ګاډو ودرولو ځای دی، د ټرافیکینګ ځای به دی، که سامانونه وړي راوړي نو بیا مسله جوړېږي، بیا پکې لارې جوړېږي. نو شین ځای یو طرف ته پکار دی چې خلک پکې کېني. د هغې نه علاوه د پردې د انتظام د هغې سره دا مقام چې کوم دی نو دا ډېر مزېدار دی. دا مطلب دی چې خلک راځي نو لږ د بازار د شور نه یو طرف ته دی. نو داسې ځای چې په هغې کې تا ته په سکون باندې د کېناستو موقع میلاویږي او ستا د تبې خوراک میلاویږي. نو د دې نه علاوه نور څه غواړي یو سړی څه غواړي؟ بله دا ده چې قیمتونه هم پکار ده چې تاسو مناسب وساتئ. په دې چې قیمتونه مناسب وي نو ګاهک به راځي، خامخا به راځي. او دا یو د کاروبار نه زیات تاسو یو میشن سوچ کړی دی، نو په دې میشن کې دا ټول خلک ستاسو سره شریک دي. دا ټول په شریکه به دا میشن رواني. ځکه چې کم خلک راځي دلته نو هم په دې خیال راځي چې مونږ یو معیاري ځای ته ځو، او دغه معیاري ځای چې دی دا به ورځ په ورځ باندې ترقي کوي. نو زه خوشحاله یم او زه تاسو ته مبارکي وایم. او مورجان د دې نوم سره چې کم اپنایت او کم خوند ذهن ته راځي، نو انشاءالله چې د دې د خوراک او د دې د ناستې سره به هم هغه خوندونه مونږ اخلو. انشاءالله تعالی زه ټولو ته مبارکي وایم او زه دا یو شور ټیم در کوم چې انشاءالله تعالی چې دا سلسله دلته کامیاب شي نو دا به په دې ټول ملکن ډویژن کې خورا وکخېږي. انشاءالله دا به خورېږي او په مختلفو ځایونو کې به د دې څانګې پرانستی کېږي. او د دې مقصد هم صرف دا دی چې زمونږ نوي کول ته، زمونږ مشرانو ته، زمونږ ځوانانو ته د ناستې هم ښه ځای میلاو شي، ښه خوراک ورته هم میلاو شي او یو ښه سوسایټي ورته هم میلاو شي. ستاسو د ټولو ډېره مننه.